السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان نوی کپټان حشمت الله شاهدي چې کوم د اوس نه د پاکستان ماتولو پلان نیولی ده، چې حشمت د دغه پاکستان سیریز په هکله باندې بیا څه ویلي دي. بل به زه تاسو ته وایم چې فرحان یوسفزي چې کوم د افغانستان مینوالو ته یو پوسټ کړی ده چې ډېر ښه زیري زه تاسو ته لرم. هغه زیري کې بعضې زیري معلوم سوي دي چې هغه به م زه تاسو ته وایم. او بل به زه تاسو ته د رحمان الله ګوربز په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې رحمان الله ګوربز ته ډېر زیات مینوال ډېر سخت په غوسه سوي دي. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځم اول زه تاسو ته وایم چې یو بد خبر به درکړم چې هغه شپږیزه چې کومه یوه وه د افغانستان کرکټ بورډ د طرف نه اعلان سوله چې دغه به په همدغه میاشت یعنې جون او جولایي میاشت یعنې جون په آخره کې به موږ شپږیزه شروع کوو او همدغسې جولایي پورې به یعنې دوام کوي. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه شپږیزه کینسل سوې ده. له امله دغه ښودلی ده چې دغه کرونا وایرس په افغانستان کې ډېر زیات ده. نو دغه وزارت کرونا وایرس د عامه صحت چې کوم دی موږ ته اجازه را نه کړله چې تاسو په دغسې حالاتو کې شپږیزه په افغانستان کې ترسره کړئ. نو دغه به که خیر بیا یو څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، هغه په هغه وخت کې چې چیرته د افغانستان ملي ټیم او د افغانستان لوبغاړي وزګاري، نو بیا به که خیر افغانستان کرکټ بورډ دوباره شپږیزه پلان کې نیسي. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان چیرمن فرحان یوسفزي نن په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و چې ډېر ښه زیري زه تاسو ته لرم او دغه خبره مې ورکړی و چې دغه یو ټیسټ چې کوم لوبغاړو کامیابه کړی نه وي هغوی هېڅ امکان نه لري چې په ملي ټیم کې لوبه ترسره کیدی وای. ما مخکې مې ویلي دي او اوس هم وایم او زه په خپله خبره باندې ډېر سخت ولاړ یم چې یو ټیسټ کامیابول هر یو لوبغاړي لپاره مهمه ده. نو دلته که موږ وګورو د افغانستان زیاتره زاړه لوبغاړو دغه یو ټیسټ کې ناکامه سوي دي چې په دغه کې خو اصغر افغان خو بیخي دوی کیمپ ته نه وراغوښتلی. اصغر خو بیخي دوی یعنې رخصت کړی ده، کیمپ نه ده راوغوښتلی. او هغه 150 لوبغاړي اعلان کړي دي په افغانستان کابل کې یو کیمپ لګېدلی ده. په دغه کې ښه خبر دا ده چې زیاتره پکې ځوان لوبغاړي راوستل سوي دي. نو دغه نه به که خیر 15 یا 14 لوبغاړي انتخابېږي چې کوم راتلونکی سیریز پاکستان سره ترسره کېدونکی ده د هغه لپاره. او د فرحان یوسفزي دغه زیري به زه تاسو ته وایم چې په دغه کې چې کوم د یو خو دغه د پاکستان سره یو سیریز د بل دی او دغه بل ځای چې د فرحان یوسفزي چې د افغانستان مینوال ته به یې ورکړي چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره هم دوی خبرې روانې کړي او د اسټرالیا کرکټ بورډ سره هم خبرې روانې کړي دي. امکان لري چې نړیوال جام کپ نه مخکې د افغانستان له ویسټ انډیز او اسټرالیا سره لوبې ترسره سي او همدغسې د سریلانکا سره هم یعنې دغه سیریز چې کوم راتلونکی سیریز ترسره کېدونکی ده د هغه په هکله به هم که خیر د افغانستان چیرمن فرحان یوسفزي یو څو ورځې وروسته که خیر دغه زیري د افغانستان مینوالو ته ورکړي. خو دغه زیري چې کوم دی دغه د افغانستان راتلونکي لوبه په هکله باندې بعضې کرکټ بورډو سره دوی خبرې په کامیابۍ سره روانې کړي دي. ځکه خو دوی یعنې 100% کې کنفرم خبر نه ده، حالانکې خبرې دوی وایي چې ډېرې په کامیابۍ سره روانې سوي دي. افغانستان به راتلونکي کې ډېرې زیاتې لوبې که خیر ترسره کړي. او بل به زه تاسو ته د افغانستان نوی کپټان حشمت الله شاهدي چې کوم ده د اوس نه پلان نیولی ده چې موږ غواړو چې همدغه اوس نه موږ تمرینات شروع کړو. 2 هفتې تمرینات به په کابل کې ترسره کیږي. حشمت الله شاهدي هم دغه خبره کړې ده چې زم په ملي ټیم کې دغسې لوبغاړي نه پرېږدم چې یو ټیسټ نه یې کامیابه کړی. دوی وایي د ما لپاره دغه فټنس ډېر زیات مهمه ده او کوم لوبغاړی چې فټ نه وي هغه به ملي ټیم کې ورته هېڅ امکان نه لري چې چانس ورکړل سي. ګورئ تاسو ګورئ حشمت الله شاهدي چې یو وخت کې به دی په ملي ټیم کې دته موقع نه برابرېدله، اوس دی دغسې خبرې کوي چې زه فټنس یا کوم لوبغاړی فټ نه وي هغه د ما لپاره یعنې فټنس ډېر زیات مهمه ده او ځان ثابته کول که هغه زوړ لوبغاړی ده او که ځوان لوبغاړی ده باید یو ټیسټ کامیابه کړي. هغې نه وروسته به یې زه په ملي ټیم کې یعنې پرېږدمه. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی رحمان الله ګوربز ته دغه د کرکټ مینوال ډېر سخت په غوسه دي. رحمان الله ګوربز ته یې 2 تمریناتي لوبو کې چې کومې ترسره سولې هغلته مکمل ناکامه سوه او نن د ملتان سلطان کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم د دغوی سره لوبه ترسره کړه په دغه لوبه کې رحمان الله ګوربز اوپننګ ته راباسلی و، یو ځل بیا ناکامه سوی ده. ډېر لوز بال باندې خپله وکټه له لاسه ورکړې ده. بل طرف ته د کرکټ زیاتره مینوال په دغه سوشل میډیا کې رحمان الله ګوربز ته ډېر سخت په غوسه دي. حالانکې دوی دغسې خبر ورکوي چې رحمان الله ګوربز هم د حضرت الله زازي غوندې راتلونکي کې یعنې د حضرت الله زازي څنګه چې اول کې
نوی استراغړی او ډېر ښه سړی بیا وروسته یعنی ناکامه سو مسلسل ډول باندې ناکامه کیږي او هغه ورځ وایي لرې نه داسې رحمان الله ګربز به هم خپل کور کې کراره ناستې چې ملي ټیم نه به هم دی رخصت کیږي ځکه وایي دی زیاتره وخت کې په ټیک ټاک باندې په انسټاګرام باندې خپل فالوور زیاتولو کوشش کوي یعنی وایي دغه فټنس یعنی کله د ایکسرسایز ورزشونه کوي دغه ته خلکو باندې یعنی شو آف ډېر زیات کوي ډېر سخت ورته په غوسه دي خلکو نه تمام همدغه نصیحت ده باید کرکټ باندې دهان وکړي غټ غټ سټیجو کې ته لوبه وکړي ځکه تاسې دغسې لیګونو کې نه ځلېږي چې ټول پکې هغه ښه ښه لوبغاړي هم نه یعنی د پاکستان سوپر لیګ کې که واضحه خبره زه تاسو ته وکړم تاسو وګورئ دلته هغه انټرنیشنل ښه ښه لوبغاړي ورته نه دي راغلي خو بیا هم په دغسې لیګونو کې د افغانستان لوبغاړي خاص کر رحمان الله ګربز یا نجیب زدران دغه نه ځلېدل دغه د افغانستان د دوی په ملي ټیم کې آینده به ډېره مشکله سي